د افغانانو د یو ستر ارمان پوره کولو او مهمې غوښتنې په اړه یې د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارواکو زبردست اعلان او اقدام بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار مرستیال محمد زاهد احمدي ویلي هڅه کوي ترڅو له یو شمېر کاریګر منونکو هیوادونو سره د مسلکي افغان کاریګرو د لیږد په تړاو هوکړې وکړي. د غوایي پر 9 د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي دغه خبرې د کارموندنې د خصوصي شرکتونو له مشر نورالله فدوي سره په لیدنه کې کړي دي. د نوموړي واکمنۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیال په وینا بهر ته د مسلکي افغان کاریګرو په لیږد سره غواړي په هیواد کې د ځوانانو د بیروزګارۍ کچه رالږه کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم ویلي و چې له راتلونکو 3 تر 5 کلونو به په افغانستان کې له 14 لکه څخه ډیر کسان پر کار وګماري. خبرپاڼه ډیروي چې په دغه ناسته کې په کاري چاپیریال کې د ننګونو په بهیر کې د میشتو کاریګرو د ستونزو هواری او د ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي په تړاو هم خبرې شوې دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې مخکې څو ځله خبر ورکړی چې امیر خان متقي د یونونو پر مهال د ځینو هیوادونو له چارواکو سره د مسلکي افغان کاریګرو د منلو په تړاو هم خبرې کړې دي. د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 13 مرغومې میاشت کې هم ویلي و چې د ملاحبت الله په ځانګړې لارښوونه بهرنیو هیوادونو ته د افغان کاریګرو د لیږد بهیر پر ګړندي کېدو د نوموړې واکمنۍ وزیرانو خبرې کړې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.